په کوم جرم باندې ملا فاضل امریکانو ته وسپارل شو؟ په کوم جرم باندې په دشت لیلي کې په ګډه دغه وحشي ځناورو افغانان شهادت ورسول؟ دا طالب پلان کیږي کې خزه په قمچینه واله پلان کیږي کې دا کړي در حال کې چې طالبانو کچیرته قصاص کړی وي څوک وجلی وي دام کړي هغه د خلکو قرباو کړي دي فرض که خدای مکه د ما ورور چا وجلی ده طالب قاتل راته نیولی په چمن کې کېنولی ده دغه د قاتل ده عذر یم راته کړی چې ویې به خونبها واخله لیکن ما ورته ویلي چې نه زه قصاص بس الله دې خیر درکړي سړی راته سونټی بونټی یې کېنولی خوښه مې چې په چاړې حلالوم په ډزو یې ولم دا هم په طالب پسې تړي وای طالب وحشت وکړه حدود الله ته وحشت وای د قرآن امر ته د الله امر ته دوی بغاوت دوی ته وحشت دلته ظلم وای ته څه فکر کوې یو چا چې لاس پرې کېږي او څوک چې قصاص کېږي او څوک چې اعدامېږي د الله حکم ده د الله امر ده هغه ته ته ظلم وای او بیا هم ځان ته وای مسلمانان دي دغه دیموکراتان دي په کوم کتاب کې په کوم دین باندې دا مسلمان پاتې شو الله تعالی امر ته د هغه حدودو ته ظلم وای العیاذ بالله وای زه مسلمان یم ورشه دغه اساسي قانون دې دا جوړ کړی ده چې چا جوړ کړی چې تاسو اسلامي قانون بولئ په همدې قانون کې حدود الله ته ظلم نه وای دغه په پارلمان کې ناست د خنزیران یو څو کسان دا وزیران چې له یو ولایته بل ته بدل کړ له بل نه بل به د 1500 خاینان امریکانو ځان سره B52 کې راوست نن پورې چې کومې طالبانو مردار که هغه خو لاړه هغه چې کوم پاتې دي هغوی تر اوسه هماغه حاکمان دي ګل آغا شیرزای د کله د قندار والی کله د جلال آباد کله د کونړ کله وزیر کله و د خدای لپاره قاتل رجال د خوست د اوسنای والی حلیم انتحاري کله د وردګو والی کله د لوګری کله د خوست یو خوان بل څوک نسته په افغانستان کې دوی یو بل سره بلیک میل دي یو د بل رازونه دي ورسره یو بل ته شرمنده دي تاسو همت وکړه تاسو غیرت وکړه میدان د مونږ ټینګی ده هلته مو توریالي و باتوران په سنګرونو کې اتلانو ختل دلته په سوشل میډیا کې ولې مونږ له دوی نه پاتې سو ولې د خپل اتلانو غږ ونه رسو ولې د خپل هغه شاه زلمه چې سینو پورې بمونه تړي د هغوی په اوازو چتولو کې ورسره مرسته ونه کړو